بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د پیشو تعبیر کوم. په خوب کې پیشو لیدل څه تعبیر لري؟ مختلف رنګونه، مختلف حالتونه، مختلف تعبیرونه لري. یو خوب هم د پیشو باره کې، نور خوبونه هم دي، نو اخره پورې مو سره پاتې شي د خوبونه تعبیرو. اول د پیشو باره کې معلومات. اول په خوب کې د پیشو لیدل دا څه تعبیر لري؟ دا په خادم باندې تعبیر کیږي او په یو سوالګر باندې هم تعبیر کیدلی شي، په جن باندې هم تعبیرېدلی شي، په حسد او په سحر باندې هم تعبیرېدلی شي. او سپین رنګ پیشو ښه تعبیر لري، نه دومره خراب تعبیر نه لري. په دې باندې تعبیر کیږي دا ستا خادم. څه کله ته پیشو په خوب کې ګورې سپین رنګ کې او هغه ضرر تا ته نه رسي، نو معنا دا چې ستا خادم یا ستا څوک سوالګر هغه راځي، یا څوک داسې یو زړه ښځه یو څوک ستاسو کور ته ډېر وځي، نو نوځي څه رازونه ورسره یې څه خبرې ګوري، نو څه مشکل نه پیدا کیږي. معنا که تاسو سره ویرې وي نو څه مشکل نه پیدا کیږي. سپین رنګ کې څه وکتلی شي؟ آرام. او تور رنګ بیا دا ښه نه تعبیر. د پیشو څه کله تور رنګ وي، خصوصا بیا څه در باندې حمله کوي، یا ډارېږي ته، یا ځورېږي، یعنې ځوروي دي. خصوصا زنانه دا خوب ګوري، څه پیشو ورپورې نښتې وي او په تکلیفوي، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې زنانه اکثر د شپې ګرځي را ګرځي، بسم الله نه وایي، د شپې کار کوي، اوبه اچوي ډېر او بسم الله نه وایي. دا مشکل اکثر زنانو ته پیدا کیږي. اکثر زنانه وایي چې هغوی پیشو ډېر په خوب کې ګوري، بیا په همدې باندې تعبیر کیږي چې دا بې پروایي، بې اودسي او د شپې کارونه، هغه کارونه چې باید د ورځې وشي هغه د شپې ته کوي، لکه وینځل او جوش اوبه اچول، جارو کول. دا شیان اکثر د شپې ښه نه وي. او په کینه او په حسد باندې هم تعبیر کیږي. نظر باندې نظر لګېدلی په تاسو باندې، یا کې څوک کینه او حسد لري، یا سحر یا جادو شوی وي. په غل باندې هم تعبیرېدلی شي. تور پیشو څوک خوب کې وګوري چې ودارېږي ترې، یا هغه د حملې نیت لري، هغه پیشو تور پیشو، نو دا په غل باندې هم تعبیرېدلی شي. په جن باندې هم تعبیرېدلی شي چې جنیات په چا باندې اثر کړي وي د شپې د ډېر ګرځېدلو، یا ماشومان چې د شپې ماښام نه وروسته ګرځي. نبي علیه السلام منع کړی چې تاسو ماشومان مه پرېږدئ د ماښام نه اذان چې وشي، اذان چې خلاص شي، دې وخت کې جنیات راوځي. دې وخت کې ګرځېدل حتی زنانو ته هم ډېر مناسب نه وي. یو ساعت غوندې باید کوټه کې کښېني، او بیا که وروسته هم وځي بیا څه مشکل نشته. او څه کله دا پیشو بیا آرام وکتل شي، د عموما یعنې هر پیشو چې وي څه کله آرام وکتل شي چې ډېر آرام ده او تابع ده، نو معنا ده چې یو شر چې هغه ترې ویره لري، که هغه یو سوالګر ده او که هغه یو غلا څخه ویره لري، یا خادم دی د هغه نه څه ویره لري چې شکونه در باندې، نو هغه انشاءالله مشکل نه پېښېږي. څه کله آرام وي، هغه آرام پیشو په خوب کې ولیدل شي. او په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې ښه ورځې را روان دي او څه مشکل انشاءالله نه پیدا کېږي. نو په هر حال د پیشو په خوب کې بیا ځان ته هر حالت مختلف تعبیر لري. سپین رنګ څه وکتلی شي چې هغه انسان ته ضرر لري، هغه بیا هغه شیانو باندې تعبیر کېږي چې ښکاره وي، یو څوک ښکاره تا ته غواړي ضرر ورسوي. او تورې بیا په هغه حالت کې تعبیر کېږي چې یو شی معلوم نه وي، یو کس مریض وي معلوم نه وي، هغه نظر شوي. او اکثر د نبي علیه السلام حدیث شریف ده، وایي زما د امت اکثر امراض څه دغه دی، نظر نه وي. نظر په اکثر خلکو لګېږي، ماشومانو باندې اکثر نظر لګېږي، زنانو باندې لګېږي. او کم خلک چې هغوی ډېر خپل نعمتونه هر څه ښکاره کوي، او د هغوی د عکسونه ډېر اچوي فیسبوک کې مثلا، او د خپل د نعمتونو، د خوراکونو، د ځایونو ګرځېدلو او د هغوی د مشکلاتو نه څوک خبر نه وي، نو هغه شیان چې ډېر څوک وګوري نو دوی نظر کوي، ټولې سترګې ورته پاتې کېږي. او نظر حق ده، ځکه په نظر کې زموږ دا 15 حواس یو شي ته متوجه کېږي. نظر همدې ته وایي چې ستا دا 15 حواس یو شي ته متوجه شي، هم دماغه سوچ کوي، هم د هغه شي باره کې غږېږي، هم د هغه شي باره کې اوري، او هم د هغه شي باره کې فکر کوي، اوري، ګوري، خبرې هم کوي. په دې صورت کې دا 15 حواس په یو شي باندې متوجه شي، دفتن انسان ورته متوجه شي او مکمل متوجه شي، نو دې سره بیا یو شعاع وځي. اوس تحقیق شوی ده، ساینس هم دا ثابت کړی، په اسلام کې هم دا نظر حق ده. او نبي صلی الله علیه وسلم آخر زمانه کې اکثر امراض زما د امت څه ده، هغه د نظر نه وي. نو اکثر کسان چې مریض وي علت معلوم نه وي، هغه د نظر وجې وي. نو د دې لپاره چې نظر نه بچ شو، نو چاره یې همدغه ده چې باید د عکسونه ډېر وانه شو، د خپل د نعمتونو د خوراکونو دا تصویرونه ډېر وانه شو،
او خپل مشکلاتو خلکو ته بیان کړو، خپل نه ښکته خلک چې د هغوی سره کینو او د خپل مشکلاتو بیان وکړو، شکایت په شکل نه، خو د یو خبر په شکل، یو چا سره د همدردي په شکل هغه ته یادوي یا مشوره غواړي، نو دې سره بیا د خلکو سترګې نه پاتې کېږي. نو دغه شیان چې دي دا په خوب کې بیا راځي، نو اکثر همدغه شیانو باندې تعبیر کېږي، خصوصا د زنانو په خوب کې په همدې باندې تعبیر کېږي. مریض سره وم، شفخانه کې وم، هسپتال کې، او ډېر عاجل مریض و، هغه مریض بیا وفات شوه. نو اوس نن کور ته راغلي یو، نو ما نشو کولی دا خوبونه تعبیر کړم، ډېر زیات خوبونه دي او هغه ټول پاتې دي. نو نن مې کوشش وکړ چې یو څو دانې هغه مهم مخکې نه 15 ورځې مخکې 4 ورځې مخکې خلکو لیکلي دي او یا اواز یې لېږلی چې هغه تعبیر شي. اول خوب دا وایي قرآن پاک ته ناست یم، وایي بیا نعوذ بالله شپلاقه یم څپېړه ورکوم یو قرآن کریم ته یو څو دانې څپېړه. نو دا لکه څنګه چې په ویښه کې د قرآن کریم اچول یا بې حرمتي کول دا کفر ته انسان رسوي، دا هم چې په خوب کې هم په دې باندې تعبیر کېږي چې تا د الله یو حکم نه دی منلی او مونځ کې سستي کوي یا چې اسلامي احکام دي چې هغه درته معلوم دي خو هغه ته ردوې نه قبلوې، یو فیصله شوي هغه نه قبلوې، په دې باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. دویم خوب دا وایي ما شپې خوب ولیده چې خپل میرمن مې بل چا سره واده کړی وي او زه یې کور ته ورځم لاړ شمه ډېر خفګان تر اخره یو بل پسې ګوري، او دا په شیطاني خوب ده، دا شیطاني خوب ده، په شک باندې تعبیر کېږي. شک څوک چې ډېر شکونه لري وسواس وي نو هغه شیطان بیا داسې خوب ورته وګوري پرې وښیي چې هغه خپل فامیل په حساب باندې بدګمان شي او کورنۍ کې مشکلات پیدا کړي ورته، نو دا خوبونه صحیح نه دي، دا تشویشي ده، شیطاني ده. اعوذ بالله وایه، شک هم مه کوه، بدګماني مه ساته او الله نه خیر وغواړه او دا خوب انشاءالله تا ته ضرر نه رسي. والله تعالی اعلم. دریم خوب دا وایي زما ماشومانو خوب لیدلی دا چې ما 2 جوړې جامې کړې وي ګلدوز باندې، وایي چې هغه وایي چې وایي زه درته وایم په خوب کې چې تا خو دا رقم جامې نه وې کړې، وایي ته راته وایې چې دا د رئیسانو مشرانو جامې دي، ملک نه شو اغوستی بل ملک ته چې لاړ شو بیا به یې اغوندو، یوه جوړه سپینې جامې وي او بل جوړه نسواري رنګ وي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. د دې تعبیر دا ده چې ته په یو مقام په یو عهده کې یې او هغه د مقام عهده تا باندې ډېر اثر کړی ده او ته غواړې چې هلته ته ښه مسؤلیت ادا کړي او هلته تا نه څه غفلت ونیسي او څه کوم نعمتونه تا ته مهیا دي، کوم شرایط تا ته مهیا دي چې هغه ته پکې غلطي وکړي یا خپل هغه حق نه زیات هر څه واخلې او استفاده ترې وکړي، اگر چې ستا حق هم وي خو ته نه غواړې چې هغه کار وکړې، دې لپاره ستا مسؤلیت ډېر غټ ده او ته نه غواړې چې هغه داسې کار ته وکړې چې هغه ضرر ورسي ستا مقام ته، ستا د چوکي ته، ستا د کار ته او دغه ترتیب څه کوم ترتیب کې ته یې. نو په دې باندې په دینداري په تقوا باندې هم تعبیر کېږي او په بل ملک نه مراد آخرت، یعنی دغه ځینې شیان دي چې هغه ته د دنیا کې ته هغه پرېږدې چې بیا آخرت کې الله تعالی درته نصیب کړي، نو په تقوا باندې هم تعبیرېدلی شي او په دینداري باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. څلورم خوب ده یو ځای کې مې یو کس سره لانجه وي، یو زوی م و یو تره زوی مې وي، دې کس پسې وایي لاړ شو، تره زوی مې باید له ما نه پټ شي، ما سره ټوپک وي، تره زوی پسې زنګ وهم وایم چې چېرته یې، هغه وایي زه ثوابۍ کې یم او دا یو دا کس زه وتښتومه، بیا کور ته یې بوځمه، دا کس وتښتومه او کور کې راوړم او ویې تړم. نو دا په خوب کې غلا کول، یو شی غلا کول به انسان تښتول، دا ښه تعبیر نه لري. د دې تعبیر دا ده چې ته په موبایل کې غیر مناسب شیان ګوري، داسې شیان ګوري چې کیدای شي ستا نه په زنا کې واقع کېږي، د سترګو په زنا کې واقع کېږي، دې باندې هم تعبیرېدلی شي. دا غلا کول په خوب کې انسان بیا غلا کول په دې باندې تعبیر کېږي. داسې شیان ته په انسان کې ګوري، داسې شیان په موبایل کې ګوري چې هغه انسان نه غواړي خلک یې وګوري او دغه شیان ګوري، دغه شیان هغه غیر اخلاقي ویډیوګانې د شیان که ګوري نو دغه شیان مه ګوره، ځکه دې باندې کې د خیر نشته. او سود خوړلو باندې هم تعبیر کېږي، دا غلا په سود باندې هم تعبیرېدلی شي چې ته د داسې طریقې باندې یو چا نه مال خورې چې هغه مناسب نه ده، هغه تا ته حلال نه ده، نو هغه نه ته مال استفاده کې خورې، که دا کار هم کوې نو دا کار هم مه کوه. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي نوی کال نوې میاشت ما ولیده، وخت مازدیګری وي، زه پکې د الله تعالی نه سوال کوم چې زما دعاګانې او ضرورتونه پوره کړي، لمر چې دی پرېوځي دغه وخت او دا ښه تعبیر لري. د نوې میاشت لیدل په خوب کې زوی پیدا کېدلو باندې هم تعبیر کېږي، ښه تغییراتو باندې هم تعبیر کېږي، دین ته رجوع توبه ویستل دې باندې هم تعبیر کېږي، شفا باندې هم تعبیر کېږي، د مرض نه خلاصېدل یا که بندي وي څوک نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي.
او یو نوي تغییرات راتلل په ژوند کې بده باندې هم تعبیرېدلی شي. د شپږم خوب ده، وایي په خوب کې پیشو مړه کوم چې په سیخ په مخ یې وهم ټول مخ یې وینې کېږي. نو دا د پیشو په مخ وهل، په خوب کې د چا په مخ وهل دا دې باندې تعبیر کېږي د یو چا احسان نه منې، د یو چا د احسان نه ته انکار کوې، او یو څوک تا سره ښه کي او ته ګیلې کوې زیات او هغه احسان نه منې، خوبي د چا نه بیانوې. او همدارنګه که دا پیشو ته تور پیشو دې لیدلي په خوب کې او ضرر تا ته یې رساو او تا ختم کړه، دا بیا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې د حسد او نظر نه الله تعالی ستا حفاظت کړي. او که څوک غل وي، یو شی دې ورک شوي هغه انشاءالله لاسته راوړې. والله تعالی اعلم. اووم خوب ده، یو باغ وي د سنځلو شنې شنې غټې سنځلې پکې وي او زه پکې ګرځمه، نو که دې خوراک کړي ته ښه تعبیر لري. او که دا سنځلې غټې وي شنې وي خو پاخه شوي نه وي، معنا داسې یو څه خیر دی، یو څه مال ده چې هغه ته په تمه یې او هغه لا نه ده رسېدلی او هغه تا ته انشاءالله رسېږي. والله تعالی اعلم. اتم خوب ده، وایي خاشاک پسې ځو ټول ورونه روان شو، مخکې یو نهر وي او پکې سپینې اوبه وي لکه واوره. موږ ټول وایي پلار او کورنۍ خورګانې ماشومان دا ټول خویندې یو ځای، دا و پلار مې څه وفات شوي هغه یې موږ سره یي، وایي د نهر نه واوړو، وایي خلک نشي اوښتی، خلک وړي دا اوبه خو موږ واوړو ترې. او داسې وایي هلته لاړ شو، نو هلته خاشاک وایي ډېر زیات بیې زیات وي، ګران وي، او بېرته موږ راګرځو، بېرته راځو، دا خاشاک وانخلو، بېرته راځو، موږ سره خرګاډۍ وي، نو په دې اوبه بیا برابرېږو، وایي دې اوبو نه بیا په اسانه باندې موږ تېرېږو او مشکل موږ ته نه پېښېږي او نور خلک دا اوبه وړي. نو دې باندې تعبیر کېږي چې څه مشکلات دي که تا په ستاسو باندې یا څه کاروبار هم وي او هغه تاسو یوازې کوئ او یا په کورنۍ مسایلو کې بې اتفاقي کوئ، نو دې کې ستاسو خیر نشته، یعنې شر ده په دې کې، تاسو ته هغه نشي رسېدی، نه هغه حاجت هم پوره کېږي او نه او په خپل منځ کې مشکلات راځي او دا ژوند هم در باندې سختېږي. او چې کله تاسو په اتفاق او اتحاد سره واوسېږئ، ولو که مشکلات هم وي مالي، ولو که هغه لرګي یا خاشاک نه اخیستل د ګرانۍ په وجه باندې، معنا داسې یو څه شیان به ستاسو مصرف کمیږي په یو ځای کې اوسېږئ، او یو څه شیان به د یو ځایوالي په وجه باندې چې یو ځای اوسېږئ، یو څه مصرفونه، یو څه خرچې به یې ځای به نشي کولی، خو دا تاسو ته په خیر ده چې کوم مشکلات د ژوند ده، کوم تکلیفونه دي، نو دا تاسو ته بیا اسانه کېږي. نو کوشش وکړئ چې خپل مور پلار او خپل وروڼه چې کوم خانداني دغه وي ترتیب هم وي، په هغه به یو بل سره اتفاق ولرئ، د یو بل احترام وکړئ، یو بل سره په ګډه باندې دا ژوند مخکې بوځئ. نهم خوب ده، وایي په خوب کې وفات شوي مور مې ګورم ډېر زیات، ګورم چې خفه ولاړه وي، نه پوهېږم چې ما نه مروره ده که څنګه. په خوب کې چې کله خپل مور پلار څوک ګوري چې هغه خپل دا زوی د اولاد وهي یا خفتې ده یا مخ ته اړوي، نو دا ښه تعبیر نه لري. د دې معنا دا ده چې د مور او پلار داسې خپلوان دي، دوی سره تا رابطه قطع کړی، دوی سره رابطه نه کوي، یا د مور پلار ته دعا ته نه کوي، دا درنه هېر شوی ده، یا د مور پلار څه کوم دینداري و، کوم خوبي و، کوم نوم مو د کورنۍ هغه ته نه ساتي، داسې کارونه کوي چې خلک سوال پیدا کېږي چې د پلار څومره ښه سړی او مور او دی کوم کارونه کوي. نو که چېرته دعا نه کوي مور پلار ته دې ډېر او غفلت کوي او یا خپلوانو سره رابطه نه ساتي او یا داسې کارونه کوي چې هغه خلک ستاسو کورنۍ سره مناسب نه ګڼي، نو دغه شیانو نه کوشش وکړئ چې د مسایلو کې احتیاط وکړئ. والله تعالی اعلم. لسم خوب ده، وایي کبان یا ماهي په خوب مې ولیدل چې ډېر غټ پیاله وي، یو غټ او دوه ورکوټې نیسم او بیا هم کوشش کوم چې نور هم ونیسم. نو کبان ماهي نیول په خوب کې چې اوبه صفا وي او ته ماهیان ونیسې په اسانه باندې، دا په تجارت، کاروبار، منافع، مال باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله تا ته په اسانه لاسته راځي او الله یې درته نصیب کوي. زحمت وباسئ، کوشش وکړئ او الله تعالی تا ته هغه حلاله روزي کېدای شي په ډېر کم مصروفیت او ډېر کم وخت کې په اسانه طریقه الله تعالی درکړي درته. الله تعالی دې مشکلات حل کړه او الله تعالی دې وکړي دا خوبونه تعبیرونه تاسو چې واورېدل مطمئن شئ. چې مطمئن شوئ ما ته په کمنټ کې یو کمنټ وکړئ چې زه مطمئن شم، او په واتساپ کې هم که څه سوال هم وضاحت هم غوښته په کمنټ کې هم غوښتلی شي، په واتساپ کې هم مانه غوښتلی شي، که خوب هم لیده نو هماغه واتساپ نمبر کې که اواز نه غواړئ چې اواز دې ما ته راشي، نو خپل خوب پوره بیا ولیکئ، پوره او واضح خپل خوب ولیکئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.